د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه عوزوف په هرات ولایت کې د ټاپي ګازو نللیکي پروژې له رغنیزو چارو لیدنه وکړه. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست چې د هرات والي شیخ نور احمد اسلام جار، د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مهاجر فارحي او د ټاپي نللیکي کمپنۍ لیمیټډ اجرایي رئیس مراد امانوف او نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله. د ټاپي پروژې د پرمختګ په اړه خوښي څرګنده کړه او دواړو لورو د کارونو پر چټکتیا ټینګار وکړ. دا مهال د افغانستان په خاوره کې د ټاپي شاوخوا 12 کیلومتره نللیکه غځول شوې او د څه باندې 20 کیلومتره په اوږدوالي د نللیکي سیمه هواره شوې ده. ټاکل شوي چې د کارونو د چټکتیا په موخه په راتلونکو ورځو کې هممهاله په څو سیمو کې کارونه پیل شي. دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان څخه د څو کمپنیو لخوا پلي کیږي او همداراز افغانستان د ګازو تصدۍ د ترکمنستان دولتي ګازو شرکت او له افغانستان څخه 2 خصوصي شرکتونو پکې ګډون لري. د ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره واټن لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته لیږدول کیږي. د دې نللیکي 140 کیلومتره به د ترکمنستان په خاوره کې او 215 کیلومتره به افغانستان کې چې له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي او ترڅنګ 800 کیلومتره په اوږدوالي له پاکستان څخه لیږدول کیږي. د هرات کندهار د لوی لارې ترڅنګ د نللیکي له تیریدو سره به د پاکستان د کوټې او ملتان له ښارونو تیر شي او په پای کې به د هند فاضليکا ته ورسیږي. د دې پروژې ټول لګښت 22 میلیارده او 500 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان څخه د څو کمپنیو لخوا پلي کیږي او همداراز افغانستان د ګازو تصدۍ د ترکمنستان دولتي ګازو شرکت او له افغانستان څخه 2 خصوصي شرکتونو پکې ګډون لري. افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال کابو 500 میلیونه ډالر د ترانزیت او کله چې د ټاپي پروژه بشپړه شوه نو تر 10 کلونو 500 میلیونه متر مکعب ګاز او تر 10 کلونو پورې به 1 میلیارډ متر مکعب ګاز ترلاسه کوي. د لومړنۍ څېړنو او شمیرو له مخې د ټاپي ګازو پایپلاین به هر کال 30 میلیارډه متر مکعب ګاز لیږدوي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي پروژې ترڅنګ یو شمېر نورې وړې او لویې پروژې هم پلي شي. د دې پروژې بله برخه هم د 1500 کیلو والټه برېښنا لیږد چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. د دې ترڅنګ به په سیمه کې به د نوري فایبر مزي هم ولیږدول شي او دا به ګاونډي هیوادونه سره ونښلوي. د ټاپي ترڅنګ به بله پروژه له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ لیږدي چې ترڅنګ یې ویل کیږي چې د افغانستان تورغونډۍ د اورګاډي پټلۍ چې 13 کیلومتره واټن لري د 10 میلیون ډالرو په ارزښت به د ترکمنستان له لوري ورغول شي.